ځکه سوچ دا کوئ چې الله به زما د عمل قبلوي او که نه لوی غم دا کوئ دا مه کوئ چې موږ یې ډېر کوو ډېر ته کښېږو الله به قبول کړي که نه شروط پکې شتي د قبلېدو او که نه دا سوچ پکار دی لږ عمل خو چې اخلاص پکې شروط پکې د عمل د قبلېدو چې الله خو یې قبول کړي که نه بل خپل نیکیانې چاته مه بیانوئ او رازونه ساتئ د الله سره رازونه ساتئ د الله سره د دې دلاسه انسانانو د ډېرو انسانانو اعمال بربادېږي دا خلکو ته خو معمولي غونډه کې عمل به یې کړی او بس د ځان نه به په مجلس کې خبره راواچي او جو هغه بس الله دې رحم وکړي پرون شو دغسې کې زمونږ کلي کې یو کورنۍ دا ډېره غریبه ده یو ما غوله مې 1000 روپۍ ولېږلې تا نه چا تپوس کړی اول او دویم لېږلي دي څه دي 1000 روپۍ دي نو هغه به مې یادې کړي او کله به له په انټرنېټ باندې ویډیو هم وکړي چې دا زه ولاړ یم او دا 1000 روپۍ دي او دا 500 ریالې دي نو سوچ دا پکار دی چې دا عمل به الله قبول کړي او که نه چې الله دپاره عمل وکړي نو بیا ډېر احتیاط کوه او همیشه یې پټ ساته او همیشه الله ته دا دعاګانې کوه یا الله قبول یې کړه همیشه ځکه دا خبره یې د ساتئ سلف صالحینو به دا خبره کوله د دین مشرانو وی نیکان خلک خپل اعمال او کرامات داسې پټوي لکه څنګه چې زنانه خپله د حیض بیماري پټوي چاته یې نه وایي نه چاته ښکاره کوي چې په ما بیماري ده دغه شان دا نیک سړی چاته دا نه وایي چې زه دا کوم او زه دا کوم او موږ دغه کوو موږ دومره ولګولو او دومره به لګوو نه نه بس د الله سره دې کار کړی تجارت دې کړی غلی شي سوچ دا وکړه چې تا خو کړی دی خو الله به یې قبول کړي او که نه او که دې آیت کې راغلي چې برباد دی الله وایي کوشش د هغوی او هغوی په دې ګمان کې پراته وو چې زموږ خو ډېر ښایسته اعمال دي چې قیامت په ورځ الله ته ور مخامخ شو تله خالي پرته وه ما ته د دې سړي نه زیات تاواني وښایي زه تاسو څوک معلوم دی چې واپس دنیا ته د راتلو لار نه دا لوی تاوان دی که دویم موقع وی بیا هم تاوان دومره غټ نه دی لاړ به شي نور نیک اعمال به وکړي خو چې الله ورته ووایي چې آخرت نه بعد ته واپس دنیا ته نشي تللی او تله دې خالي پرته ده اعمال نه دي قبول شوي په دې سړي باندې به دا وخت څنګه تېرېږي او همیشه الله تعالی سوال کوئ او په سجده کې کوئ چې الله زما د ټک خطا بندګي قبوله کړي او یا الله دا لږ ډېر اعمال چې ما کړي دي یا الله د بربادۍ نه وساتي همیشه دا سوال کوه په دې باندې ځان عادت کوه په ځان باندې لازم کړه دا دعا او دې ته مه خوشحالېږه ځان ته داسې په غټ نظر مه ګوره الله وایي هم یحسبون انهم یحسنون صنعا په دې نظر ګوري یو موږ ډېر ښایسته عمل کړي یاره درس کې کینو وایي نورو نه ښایو 5 وخته مونځ خو کومه که نه او دې ګیرې ته مې نه ګورې او دا بس خو چې د سلفیت عقیده ورته نصیب شي خپه په خپه باندې واړی شکر دی چې توحید عقیده هم ده دې ته ډېر سخت چرته کي بس یو توحید عقیده د عمل ته ضرورت نشته دا خو بیا ته د مرجئو په منهج باندې بیا خو د سلفیت منهج نه دی سلفیت منهج خو دا دی چې عقیده څه ته وایي عقیده څه ته وایي موږ بیان کړی بار بار اقرار په ژبه باندې تصدیق په زړه کې او عمل په اندامونو ستا عمل چې شو الله نه یېرېږئ همیشه یېرېږئ چې یاره زما د عمل به څه کي لکه صحابه کرام ډېر واقعیت مونږ ته یاد دي خو دا وخت لږ پاتې دی او زه یم چې دا یو څو ایتونه یې دا پوره کړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به یې مانځه ته ورمخکې شو دا رنګ به یې تک زیړ شو څوک به یې په تلاوت نه پوهېدو ول ابوبکر صدیق یېرېدو د امامتۍ نه که نه قرآن ورته نه و یاد که نه علم مو سره نه و نه نه ابه یېرېدو په دې چې آیا الله به رانه دا قبول کړي او که نه دومره اوچت انسان یېرېږي چې زما د عمل به قبول شي او که نه او ما ورته داسې ښکلې ډډې لګولي دي او خوشحاله هم یو ګورې او مطمئن هم یو او انتظار کوو د هغه ټک خطا عبادت چې دا 100% قبول دی بس قیامت پر ورځ مونږ ورځو په تله کې به پروت وي اوس څه په تله کې چې ته ورشې او په تله کې نه وي یا به څه کې
نو ځکه الله وی الذین هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا د عمل په اعتبار سره د ټول نه تاوانیان خلک چې الله یې چې موږ ساتي